نه اخلي یو په هغه اعمالو کې چې رزق بندوي هغه بې حیایي ده زنا او فحشا بدلمني د نارینه او زنانو په مسلمانانو کې د کفارو خبره پاتې شوله کافر بد عمله ناشکره کافر عجودا خبره ده الله ورته د دنیا وعده ورکړې هغه نه خو شیطان جوهر اخیستی ده چې هغه ایمان د اسلام ده مؤمنانو مسلمانانو ته د رزق د زوال په اسبابو کې یو سبب بې حیایي د زنا او فحشا لواطت حیا دې وي الله دې موږ ته څخه نجات راکړي زموږ آل اولاد او ټول امت چې الله دې دې مصیبت نه وساتي زنا او فحشا او بې حیایي په کوم قوم کې چې عام شي هلته به غربت او افلاس او فقر او مختلف شکل به الله پاک رزق بندوي به او تاسو ته ما وویل چې د رزق ډېر اقسام دي یوازې دې ته به نه ګورې درهم او دینار به ډېر دي بچي باندې هم نظر وکړه څه رقم اولاد لرې په ښځو هم نظر وکړه څه رقم ښځې دي زړه دې څنګه ده دماغ دې څنګه دی روح دې څومره خوشحاله ده څنګه دې زندګي ده عزت دې څنګه ده او امن دا یو رزق ده امن لري نه لري مال دې محفوظ ده نه ده محفوظ دا ټول هغه په رزق کې راځي ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي هغه فرمایي الزنا یورث الفقر زنا دا فقر پیدا کوي فقر یا انفرادي شکل باندې زناکار انسان الله عز وجل په آخر کې په ډېرو مصیبتونو باندې مبتلا شي که درهم او دینار هر څومره ډېر وي لیکن زړه یې ډک وي د غم نه خوشحاله او حالت دی نه وي یا الله صحت ترې واخلي د صحت رزق ترې واخلي په مختلفو مرضونو باندې مبتلا په داسې مرضونو مبتلا وي چې الله دې موږ تاسو ورنه ساتي الله دې داسې مصیبت مختلف شکلونه باندې د الله د نعمتونو نه خوند نشي اخیستل د الله د نعمت نه مزه اخیستل اطمینان او سکون ده الله عز وجل دې د زړه او دې د روح د سکون واخلي او د غم نه ډک وي د ټینشن نه دي مصیبتونو نه خفګان کې مبتلا الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری ومن اعرض او چا چې مخ واړول و اعراض وکړلو عن ذکری زما د عبادت نه زما د ذکر نه زما د قرآن نه نافرماني او ناشکري شروع کړله خپله مرضي شروع کړله ناشکره ده او بد عمله ده او قرآن ته او دین ته او د الله د رسول سنتو ته یې شا کړله فإن له معیشة پس یقینا د دې پاره به داسې معیشت وي داسې زندګي به وي ضنکا چې سخته تنګه به وي معیشة ضنکا ژوند به یې تنګ وي ونحشره یوم القیامة اعما او مونږ به یې په ورځ د قیامت کې ړوند راجګ کړو دنیا به یې جګرخون وي او قیامت کې به ړوند وي قال رب تبوي رب لما حشرتني اعما ولد زړون را جکړما وقد كنت بصيرا او حال دا د دنیا کې خو زه سترګور وم زما خو سترګې وي اوس ړوند یم قال كذلك الله بورته وایم دا شنتتک آیاتنا زما قرآن راغلی ودرته دا کوو دا مکوه فنسیتا دا قرآن دی شاته وغورځول لوی ناشکر وي او کبرجن او متکبر او ظالم وي قرآن سره د کار نه و د سنت الرسول صلی الله علیه وسلم سره د کار نو اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى الله وینن رسته هیر بس زما د رحمت نه وته برخوردار نه نو اعراض اعمال گناهونه چې دي دا زموږ نه رزق ختموي او په هغو کې زنا او فحشا بې حیایي دا چې کله په امت کې زیات شي الله د رزق اسباب ختم کړي نو زما ورونو دې خبرو ته به متوجه اوسئ مسلمان به عفیف او پاکلمنه به وي الله عز وجل ډېر سخت په غیرت کې راځي په هغه وخت کې په غیرت کې راځي چې مسلمان او مؤمن بنده لګیا وي
په بے حیايي او په فحشا کې لګي الله ته غیرت راځي څنګه چې الله د شان سره لایق لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې غیور انسان هغه داسې نشي کېدلی بې غیرت انسان څوک چې د اوس طبیعت وي هغه به فاحش طبیعت وي فاحش مزاج ځکه فحشا او زنا قصاص ده په دې دنیا کې نو سړی چې خپل اهل او عیال باندې د فحشا او د عیا او د بې حیايي نه ور باندې لوريږي نو هغه د بل مسلمان د عزت او هم خیال ساتي الله غیرت راځي په دې خبره کې چې بندگان حرام متراشف حیا سراشي لکه یو غیرتي سړی چې مستقل ناموس باندې غیرت کوي چې څوک په کاغذ سره غږ د دروازې ته هم وګوري نړۍ وی چې داستر کې راو بس دی خو درېدل دی خو د الله عز وجل ته غیرت راځي غیرت نو زنا او فحشا الله دې مونږ ته استاد دا ګردلان دی لارو ګریدا خاطلان مکه ته کی طرف ته ګوري دا په څه سره ختمو د غرونه په طرف ته سره ختمي او په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې حجاب قانون باید په خپل کور کې اصلي عمل په خپل ځان عمل کې د ستر او د حجاب په قانون کې با اقارب او نه ګوري رسم او رواج ته نه ګوري په دې کې تر زوی او ماما زوی او ترور زوی نشته دا خبره ده غره ده چې تدرو په دې استقامت په مخ د ځمکه باندې بهترین انسانانو ته د ټول امت میندو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته راغلی چې تاسو به ستر کوئ تاسو پرده کوئ ورور او پلار محرم ده ترور زوی او تر زوی او خی او دا خلک محرم نه دي دا پردي دي او جانب دي په ستر او حجاب او قانون کې به دوی سره د پردیو معامله کوي نور رشتہ داران دي صله رحمی ده لیکن په دې قانون کې دې حقدار دي بیا به الله عز وجل زموږ ستاسو معاشره صفا کوي الله دې پاک او صفا کوي